نو په دې ځای کې دوه مسلې دي. یو خو عمومي مسله ده چې بایي تاسو په ناحقه باندې د خلکو مالونه مه خورئ. په ناحقه باندې د خلکو د مالونو خوړلو مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې یاره په ډاکو باندې په غلاګانو باندې د خلکو نه غلاګانې کوي یا ډاکې کوي او د خلکو مالونه وي او د هغو نه یې بیا خورئ. یا دا دی چې پردي حقونه دې رانیولي دي او بس د هغې نه دې لاس راتاو کړي دي او هغه خورئ په ناحقه باندې. یا دویمه دا چې دلته بل ورځ خبر شوم په ایدر بازار کې یو دوکان چېرته چا غلو وهلی دی، هغه خو مولي صاحب زموږ هغه ملګری دی او د هغه د موبایلو دوکان دی که نه، نو ډېرې زیاتې روپۍ یې ترې وړلې ښه په رڼا ورځ باندې د مانځه په ټایم کې هېڅ ته ورغلی دی او بهی ګلې ملې ولې راتشې کړي دي. نو چا څه د ورځې څه 7 لکه دي که 100 روپۍ به یې ترې وړې دي. نو دغه ناحق مال دغې ته ویلی کېږي چې یاره د چا نه دې پټ کړو، د چا باندې دې ډاکه وکړه، د چا نه دې پیسې ووالې او یا د چا حقونه رانیولي دي، د چا ځمکه دې رانیولې ده او په هغې باندې به یې ناستې او د هغې نه فایدې اخلي، هغه خرڅې راخرڅې، نو دغې ته ناحق مال ویلی کېږي. نو یوه مسله خو دا ده چې تاسو د خلکو مالونه په ناحقه باندې مه خورئ. دویمه مسله دا ده چې هغې زمونږ د قانون سره تعلق دی، د پاکستان چې کوم قانون دی. یوازې د پاکستان دپاره مسله نه ده، بهرحال مسله خو عمومي مسله ده، خو دا ده چې د قانون سره تعلق دی. قانون سره تعلق دا دی چې یاره مثال په طور باندې یو سړی راولګېدو او د بل چا مال یې په ناحقه باندې ونیودو، پردی مال یې راونیو، ټیک شو، لکن یا ځمکه راونیو، جایداد یې د چا نه راونیو، یا د چا نه پیسې وهلې دي په دوکه باندې او هغه سړی راغی او د ده نه یې مطالبه وکړه چې هلکه زما دا مال راکړه، ټیک شولی جي. یا هغه سړی لاړو او په عدالت کې کیس وکړو چې هلکه د پلانکي سړي زما نه پیسې والې دي او په ده باندې زما کیس داخل کړي او د ده نه زما دا پیسې والئ، ځکه حکومت سره دغه اختیار شته دی. نو هغه سړي خپله ګیله هلته حکومت ته وکړه، عدالت ته یې وکړه. اوس دا چا چې دا پیسې والې دي دا سړی راغی او په دغه ځای کې پیسې استعمال کړې، په دغه عدالت کې پیسې استعمال کړې، یو چا روپۍ ورکړې، بل چا ورکړې او هغه ته یې وویل چې هلکه د کوم سړي چې په ما باندې دا دعوه کړله د پیسو، د ده دا دعوه خارجه کوي یا دا کیس ماله وګټئ. مطلب دا دی چې په عدالت کې وکیل له روپۍ ورکړې چې هلکه دا روپۍ واله او دا کیس ماله وګټه. یا مثال په طور باندې قاضي له جج له پیسې ورکړې چې دا روپۍ واله دا سړی په ما باندې دعوه کوي او دی اوس کیس یې راوړی دی، نو ته دا روپۍ واله و په ناحقه باندې خیر دی دا کیس زما په طرف کې راواړوه او دغه چې کومه ده دا دعوه دا دعوه باطله که، بس بهرحال د ده دا کیس خارج که چې دی زما نه دا څیز ونه ګټي. نو دې سړي پیسې ویوړې یا یې وکیل له ورکړې یا یې جج له ورکړې، نو په ناحقه باندې ورکړې ځکه چې تا پردۍ روپۍ رانیولې وې، هغه د باندې دعوه وکړله، هغه د باندې کیس وکړو او اوس د هغې په الټه باندې ته رالې هلته د خلکو رشوتونه ورکړل او په رشوتونو باندې تا یو کیس وګاټو، نو انتهایي ناروا خبره ده. همدغه خبره الله جل شانه کوي چې تاسو دا کارونه مه کوئ چې یاره تاسو د پردي مالونه راواخلئ او هغه حکامو له ویسئ، حکمرانانو له ویسئ، عدالتونه ته یې ویسئ، وکیلانو له یې ورکئ، ججانو له یې ورکئ، قاضیانو له یې ورکئ او په هغو باندې غلطې فیصلې وکئ، په هغو باندې د اسلام او د شریعت نه خلاف غلطې فیصلې وکئ.